په هر حال نو د انسان څه کوي د حیوان خیال ساته د حیوان سره به د ترحم معامله کېږي د حیوان سره به د ترحم معامله کېږي بخاري شریف حدیث دی فاحشه ښځه ده العیاذ بالله زناکاره ښځه ده ورانکاره ښځه ده را روانه ده یو ځای راځي سپی ولاړ دی سپی دونه تږی دی چې په خټو پسې ژبه موږي چې ورته ویې کتل د حیوان خو تږی دی موزه یې وکښل د څاڅه یې اوبه راوکښلې څا سولاغه نه درلوده څا رسۍ نه درلوده هغه سپی یې اوبه کوي حدیث شریف کې راځي چې الله عز وجل یې د ټولې زندګي ګناهونه ورمعاف کړي الله عز وجل یې د ټولې زندګي ګناهونه ورمعاف کړل د چیش د دې چیش مطلب دی ترحم علی الخلق په یو ملک چې عادل پاچا وي په یو ملک چې د عدل حکومت وي هلته به د حیوانانو حقوق مراعاتې شي د حیوان حقوق به مراعاتې شي سم دم به باقاعده برنامه راځي سم دم به لایحه راځي چې پر اسانو به دونه بار وړل کېږي ډېرې د حیاوي پر خرو به دونه بار وړل کېږي د اوښ سره به څوک ظلم نه کوي لیکن په ملک چې عدالت وي عمري عدالت خو دغه دی نن هر څوک وایي زه عمري عدالت عمري عدالت ته خبرې عمري عدالت چیش دی عمري عدالت خو حضرت عمر صاحب فرمایل چې والله بالله تالله ثم بالله واورئ زه هغه عمر یم که د دجلې د دریا پر بغل که د فرات د دریا پر غاړه سپي یوه شپه په لوږه یا په تنده تېره کړل د قیامت په ورځ به د عمر څه سوال کېږي هلته د انسانانو معامله نه وه هلته د حیوانانو معامله څه مطلب انسانانو ته حقوق ورکول سوي وه هلته د حیوانانو د حقوق خبرې شوي زه نن فقط تاسې ته یو څو ګزارشات ږدم د یو څو خبرې راسره واورئ اولنۍ پوښتنې مې دغه ځوانانو ته ده خوا مه راسره بدوئ والله العظیم زه دا خبرې په خیرخواهي درته کوم منئ که نه منئ بس ځوانه طبقه دې واري مشران خپل ترتیب لري مشرانو ته م راځم ځوانې طبقې ته چې الله عز وجل کم طاقت ورکړی دی کومه انرژي یې ورکړې ده کومه ځواني یې درکړې ده راسئ دا ځواني د الله عز وجل د دین او د اسلام او د قرآن په حمایه کې استعمال کړي عصري علومو تم تکړه سئ دیني علومو تم تکړه سئ د الله په خاطر دا خپل زندگی په فحشا کې مه تېروئ ځوانه وایه ورره سره بیا به ارمان کوي دا د ځوانانو مکلفیت دی چې هغه څه ته متوجه سي چې هغه مقاصد دي د پردیو په لمسون د پردیو په شعارو باندې قوم پرستۍ ته مه راولاړېږي ځوانان دي پر فیسبوک باندې باقاعده ایډیانې لري په انټرنیټ باندې را روان دي د پلانکي قوم د پلانکي قوم د پلانکي قوم دا څه طریقه ده دا کومه طریقه ده د ځوانو د قوم یې سره څه پخوا ستاسې په یاد یې څو عمر مخکې چې به موږ پوښتنې کولې حاجي کاکا ته به کښېن نیکه ته به رالو کښېن نیکه زموږ قوم چیرې وه زموږ وطن چیرې وه موږ د کوم ځای ځوانان په دې شیانو سره نه خلاصېدی نن دا مشکلات جوړ د ځوان وظیفه تعلیم د ځوان وظیفه مدرسه د ځوان وظیفه مسجد د ځوان وظیفه قرآن د ځوان وظیفه اسلامي شعور او بیداری شیخ الهند رحمه الله فرمایي چې د 4 کاله مالټا جیل مابس خلوتونه مې وګالل په ټوله خلوت کې مې دا اسلامي ټولنې دوې کمزوري راته احساس ولې دغه 2 شان ژوندي کوي بیا به انشاءالله برابر سي یو دا دی چې قرآن ته توجه نسته په مسلمانانو کې زموږ ځوانان دي قرآن زده کړي او انګریزي ته چې رامخته کړي او مولانا بجلیګر صاحب وایي 1 2 3 ته چې رامخته کړي بجلیګر صاحب څه وایي لاډ میکالي څوک وایي زموږ د مور میوړو څه مطلب د لاډ میکالي ژبه د هر یو زده ده لیکن قرآن یې په ناظره نه دی زده ګور دا مینه مولانا بجلیګر صاحب خبره درته کوي که زه داسې نه وایم راسئ مقصد ته متوجه سئ تعلیم ته تدریس ته مکتب وایه پر طریقه یې ووایه ځوانه ستا څخه ستا معلم صاحب ما ته په شکایت راځي که زه نمرې نه کم ور ما ته د مرګ تهدید راکوي ما ته د زخم تهدید راکوي بیا ته بار نه سې وړلی بیا ته بار نه سې وړلی دغه ځوانان دي چې په ودو کوزدو کې د بېحیایي کارونه کوي دا څوک دي دا خو ته وځئ بلې څوک نسته نو د الله په خاطر باندې د خپل د مشرانو قدر وکړئ هغه کارونه مه کوئ چې سبا په شرمېږئ په یو کوزدي په واده کې چې نن سبا د ځوانان کم کلتور کوي چې ورونه پاشي بې ځایه مصرفونه کوي هغه د بېحیایي کارونه کوي سړی په شرمېږي ته ته وایه دا پیلمبرداري زه درڅه کوم چې کله 15 کاله پر تا تېر شول بیا دې صد راغی سر ته د پیلمبرداري در ښکاره کړم ځات ته باور په خدای په وبه شرمېږې که یا چې کاشکې ما داسې نه وی کړي کاشکې ما داسې نه وی کړي داسې فعل مه ترسره کوي سبا به پښیمانه یاست داسې فعل باید نه سي ترسره سبا سړی پر پښیمانه وي
نو د خدای په خاطر قوم پرستی ته لمن مه وهئ. نن څه طریقې داسې روانې دي په افغاني ټولنې کې چې زموږ ځوانان پر قوم پرستي راڅوېشل کېږي. دا د پلانکي قوم شورا ده، دا د پلانکي قوم ځوانان دي، دا د پلانکي قوم ځوانان دي، بیا به نسبت چېشته راځي. راسه د قرآن فیصلې ته یا ایها الناس، ای خلکو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، موږ تاسې د یوه نر او ښځې څه پیدا کړي یاست، قوم نسته د یوه آدم و حوا اولاده یو، وجعلناکم شعوبا وقبائلا. الله عز وجل فرمایي موږ تاسې پښې و شاخونه و قومونه جوړ کړل لتعارفو چې صرف سره وپېژنئ. درې دانې عبدالله دي، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله و څه به کوي؟ وایي دا د پلانکي نیکه لمسی دی، دا د پلانکي دا د پلانکي. قومي د دې دپاره راغلی دی چې موږ تاسې سره وپېژنو. قومي د دې دپاره نه ده چې ته غلط استعمال سي. قوم پرستی د دې دپاره نه ده چې ته غلط استعمال سي. قوم پرستی مه کوئ. دا تخم په افغانستان کې باید ونه کرل سي. زه وایم داسې حالت در باندې رانیسي لکه د ګلستان او عبدالله خان چې دا ملیزي دي او دا مدزي دي، دې کلیم توپک راخیستي د ټک ټک سره ولي، دې کلیم توپک راخیستي. تاسو ته ښه معلوم دا ګلستان او عبدالله خان خو مو لیدلی، دا د چی سره دا پلانکی ځای دی، دا پلانکی ځای دی، دا پلانکی ځای دی. غبیزي او امیدزي دا ګور څنګه ښایسته دی. غبیزي او امیدزي دې تر نن سره ولي. دا ولي د دې بنیاد هغه ځای دی. نو داسې کارنامه باید وکړو، داسې کارنامه باید وکړو چې سبا ما او ستا سترګې په لوړي. دا اوس کوم کار دی؟ دا شعور راغټ کړي، شعور را بیداره کړي. دغه ځوانان دي بیا فایده کې مشران جوړېږي. احمد شاه بابا، محمود غزنوي، میرویس خان نیکه، دا څوک و؟ دا تا غوندې ځوانان وه. دا دغسې ویښ خلک وه چې الله عز وجل داسې کسان دې جوړ کړه چې یوه شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه په یوه خط باندې هندوستان فتح کړي. دا اوس کوم کار دی؟ په واده کې غورځي. دا اوس کوم کار دی؟ دا اوس موږ څه سره ښایي؟ اورونه غورځوي، ډول سرناته، نه د یو معلم خیال ساتي، نه د یو خطبې خیال ساتي، نه د یو شیخ خیال ساتي، نه د یو سپین ږیري خیال ساتي. دومره دا ټولنه خرابه شول. دا یو شی. لہذا زموږ د ځوانانو ځواني او انرژي او توان باید په کمال کې استعمال شي. کمال زه درته وایم چې ونیسه، مکتب به مو ووایه، دولسم به مو ووایه، لیسانس، ماسټرس، چې بس په کار کې هغه کار وکړه. خدای دې تا توفیق درکړي چې ما ته 50 ډوله تیاره جوړه کړي. خدای دې تا ته توفیق درکړي چې د 50 ډوله راته جوړه کړي. موږ ضرورت دغه ته لرو. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير واعدوا لهم. الله عز وجل وایي تیاری ورته وکړي. لیکن دا خپل توان او انرژي پر فحشا مه مصرفوه، پر ناروا یې مه مصرفوه. د خلکو په لمسون کې مه راځه. د ځوان سره چاپلوسي، طعمې د یو چا تمه او لالچ مناسب نه دي. ځوان دی. یا معشر الشباب، یا معشر الشباب، څومره ښایسته نوم نبي کریم علیه السلام تاسو ته درکړی دی. د عربي لغات چې راواخلې، مشکات شریف کتاب النکاح کې راځي. نبي کریم علیه السلام څه فرمایي؟ یا معشر الشباب، شباب جمع د شابون دی. د ځوانانو ټولۍ، د ځوانانو ټولۍ، من استطاع منکم الباءة، څوک چې په تاسې کې د ښځې د ولورو د نفقې طاقت لري، فلیتزوج، نکاح دې وکړي، ځان دې بې عفتي او بې حیایي ته نه وایي. نو د الله پاک عز وجل په خاطر ځانونه را قابو کوي، ځانونه را کنټرول کوي. مولانا روم رحمت الله علیه څه فرمایي؟ وقت فیری گرگ ظالم نه شود پرهیزگار، در جوانی توبه کردن شوی پیغمبری. په ضعف او په کمزورۍ کې خو د شر مرسله پرهیزګاره جوړېږي. شر مرشي ولوېږي، کمزوري سي، ضعیف سي، د ډېرو مرسي بیا خو یې نوښکار په وسه نه کېږي. در جوانی توبه کردن شوی پیغمبري. څوک چې په ځوانۍ کې توبه کوي، څوک چې په ځوانۍ کې توبه کوي، دا د یوسف علیه السلام ملګری دی په جنت کې. یوسف علیه السلام څوک؟ زلیخا پسې ځغاسته، د شا تر لمن یې ټینګ کړي. هی تلک، هی تلک. دا هی تلک مطلب چی دی؟ راسه زما سره دا معامله. قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا. معاذ الله. زموږ ځوانان هم باید داسې جوړ شي. معاذ الله، معاذ الله. چې هر د فحشي ځای راغی، هر د بې حیایي ځای راغی، هر د ناروا ځای چې راغی، معاذ الله، معاذ الله، زه په الله پورې پناه غواړم. واورئ، ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې تقوا کوي، الله عز وجل هغه ته په مشکلاتو کې حل دا باسي. ځوانانو واورئ، که مو تقوا وکړه، که الله ته نږدې سوله، د الله په ذات قسم درته خورم چې هر مشکل به الله حل کوي. نور کې منې کې نه منې. یوسف علیه السلام د زلیخا سره وځغاستې. زلیخا ول راسه دا کار وکړو. قال معاذ الله. الله عز وجل د مصر پاچاهي ورکړل. الله عز وجل د مصر پاچا کوي. الله عز وجل وړونه ورته راویستل، مور پلار یې ورته راویستل. فخروا له سجدا، سجده یې ورته وکړل. یوسف علیه السلام په دین کې سجده راواوه. زموږ په دین کې د بنده سجده و بنده ته نه دراوه. یوه خبره مې داسې یا دومه خبره نن پلرو ته متوجه ده. واورئ، پلرونه دې واورئ. د پلرو څخه غوښتنه دا ده د اسلام او د قرآن چې د خپل اولادو تربیې ته متوجه شي. څومره چې موس وتوان د اولادو تربیه وکړي. شیخ الهند وایي قرآن عام کوي،
شیخ الهند وایي دا مې تجربه د مسلمانان خپل مابیني اختلافات باید ختم کړي. سر مو خلاصو. پلرونه باید د اولاد تربیت ته متوجه سي. د اولاد تربیت سفاره په وایي په بچانو، قرآن شریف وایي په بچانو، شروط الصلات قدري په وایي په بچانو، د قرآن حفظ په وکړي، قرات په زکه څونه د چا واس کار کوي چې حلال او حرام دي په زده کړه. اخوا ته زه نه درته وایم چې ګرد مولیان که نم دا ګرد مولیان جوړېږي. دومره دا خپل بچی جوړ کړه، دومره مفکوره او عقیده ورکړي چې بچی موږ خدای لرو، رسول لرو، ایمان لرو، آخرت لرو، قیامت لرو. که دې یوازې عصري تعلیم ته ورمخکې واورېده یوه خبره، که مو یوازې بچان عصري تعلیم ته ورمخ کړل، عصري تعلیم ته انګریزي مو یوازې په وول، مکتب او پوهنتون مو یوازې په وویه، په قرآن او په سفاره نه پوهېدی، او بیا چې کله 12 پاس کړي بیا دې په یو بورس کې واستوي روسیې ته، بیا دې غرب ته ولېږي، بیا دې چین او فرانسې ته ولېږي. د اخوا چې راسي بیا نو ملحد ځینې جوړ وي، بیا نو زندق ځینې جوړ وي، بیا نو مستشرق ځینې جوړ وي، بیا نو وایي پلاره دا ښځې څه کوي چې په کورو کې ناستې دي، دا اسلام ولې داسې د تنګۍ دین دی، په دې اسلام کې ولې داسې سختي ده، ته وګوره په دا غرب اروپا کې څونه ازادي ده، دا ولې ورځ ته قرآن نه دی په ویلي. نن چې زموږ نوي ځوانان خارج ته ځي، د اخوا چې راځي د الحاد او زندقي او د استشراق فلسفه یې راخیستې، د اخوا چې راځي دا زموږ پر کلتور او عنعنې چې اعتراض سوال لري، دا دغه مطلب دی چې ما او تا سفاره نه ده په ویلې، ما او تا حفظ نه دی په کړی، قرات مو نه دی په ویلې، ما او تا قرآن نه دی په زده کړی، ما او تا یو شریط الصلات نه دی په ویلې، ما او تا د یو عقیدي کتاب نه دی په ویلې. واورئ واورئ ځوانه طبقات چې اولاد دی او د پلرونو چې دي دا دواړه مکلف دي، د دواړو څه پوښتنه کېږي. حدیث شریف کې راځي تربیت الاطفال یو کتاب دی، په هغه کې مې هغه ورځ حدیث شریف کې دی چې اول ور الله عز وجل د پلرو څه پوښتنه کوي چې تا د اولاد سره څه وکړل. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دي ځانونه وساتي او خپل اهل وساتي نارن د ورسا، وقودها الناس والحجاره، داسې اور چې د هغه اور سوځونکي شان چې دي فعل وضع الناس والحجاره انسانان او کاڼي دي، علیها ملائکة غلاظ شداد، پر دې اور باندې ملائکې دي سخت دي ډېرې قوي او زورورې دي، لا یعصون الله ما امرهم، الله چې هر څه ورته وفرمایي دوی نافرماني نه کوي، ویفعلون ما یؤمرون، څه چې دوی ته ویل کېږي دوی هغه کوي. قوا انفسکم واهلیکم نارا، خبرې به په دلیل سره کوو، د خېټې خبرې نه دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبي چې کومې خبرې تاسو ته کوي هغه د خېټې څه نه دي، هغه ټوله وحي دي. موږ د هغه نه دې خبرې راخیستې دي تاسو ته وایي. بس د اولاد سالمه تربیه ضروري ده. د اولاد تربیه که چا وکړل انشاءالله بیا مشکل نه دی کېږي، البته تر خپل وس او توان. دا هم پېژنم یهدي من یشاء ویضل من یشاء، هدایت د الله فلاس کې دي، ګمراهي د الله فلاس کې ده، لیکن بندګي تدبیر به کوو بیا به نتیجه الله ته سپارو. یو سړی دی دلته ټکر وکړي پښه یې لس ټکه څیرې سول او دلته وینې ځینې بهېږي، تا ته پروت یې ته وروره نه غواړي تقدیر ته یې وسپاره که مړو که نه ژوندی بس هېڅ شخص تا ته نه وایي داسې مه کوه. شخص دا ټپي و زخمي پورته که تر شفاخانې پورې ورسوه، ډاکټر صاحب ته ورول، هغه بیا څو ټکه وګڼي چې پښه یې ورپټې کړه، باره یې په شفاخانې کې پرېباسه پر بستر، ویا الله زما تدبیر خو تر دغه ځای نور مې تا ته سپارلی دی. دا خو کوم عقیده ده چې د شروع سوال نه غواړي، ته هدایت د الله په لاس کې دی، ته به خپل تدبیر کوې، زه به خپل تدبیر کوم. حضرت عمر صاحب فرمایي رضی الله عنه، وایي اوښ نه دی، اوښ د شپې چې بېدېدلې د اوښ زنګون ور وتړه، د اوښ زنګون چې دې ور وتړې بیا تقدیر ته وسپاره، دا خپل تدبیر وکړه بیا تقدیر ته وسپاره. دا دومه غوښتنه د شریعت ته دغه پلرو څخه ده، پلرونه دې په غور واوري. که ما او تا د خپل اولاد صحیح سالمه تربیه تر خپل وس او توانه وکړل، انشاءالله دا بچی مو بیا د ټولنې بوج نه جوړېږي، بیا به غلا نه کوي انشاءالله، اختطاف به نه کوي، لوټمار به نه کوي، دا شان به انشاءالله نه کوي. نن په جمعه کې زما څه 2 موټرسایکله بیا یې دلته تېرې جمعه یې 2 موټرسایکلان دلته پورته کړل، په جمعه کې یو 2 موټرسایکل بیا یې. زه دوی ته وایم غله خو ډېر دي چې ډېر دي، دا زموږ خلک هم ملامت دي، د 80,000 موټرسایکل راولي به غلې ورکوټ کړي، خو ته پوهېږې چې چور شروع دی، ته پوهېږې چې هلته پاسه لاسو ګرېوان دي غله هر ځای شی اخلي، دومره خو کوي کیبل خو راوړ ورواچ هغه هم ناځوانه راشي لښکر یې داسې کې بویسي. په ټولنه کې که چیرې اولادو ته پلرونو سالمه تربیه ورکولی، بیا به نه اختطاف وای، بیا به نه غلا وای، بیا به نه چور وای، بیا چې زما لور مدرسې ته ځي زه به نه پر بیرېدلی، بیا چې ستا زوی مکتب ته ځي ته به نه پر بیرېدلی. نن والله د دنیا سره هم خلک پریشانه دي، د زوی سره هم خلک پریشانه دي، د دنیا د کورو فامیل سره هم خلک پریشانه دي. دا دوې غوښتنې سولې. درېیمه واورئ، زنانو حضراتو ته متوجه د غوږ نیسي، خوند وای اورئ، چونکې خبره ځي تر یو ځایه، مند وای اورئ. ښځه د ټولنې اساس دی، ښځه دې خپل معامله وپېژني
جنجال دې نه کوي. اولنی حق پر ښځې د خپل خاوند دی. موږ ته پر خپل کور معلومیږي، ما ته پر ملګرو معلومیږي. زه دلته په یو کوچني دارالافتا کې ناست یم، ګرد ورځ بل کار ته طلاق یې که ور نکاح یې که طلاق یې که ور نکاح یې که دغه معامله ده. ښځې دې خپل د خاوند حق وپېژني. مشکل په چیش کې دی؟ مشکل دا دی چې ښځې دې په ځان کې د منلو ماده پیدا کړي. د الله په خاطر دا ژبې دي ګونګې کې، دا ژبې دي ګونګې کې. موږ ته چې تجربه ثابته ده د 10 کاله د مدرسې د دارالافتا د لویې څخه، ولې دې ورور د ماینې سره جنګ وکړي، ولې دې 3 طلاق ورکړه، ما ورته ویل داسې دی، دې ویل داسې دی. امسک علیک لسانک. عقبه بن عامر صاحب فرمایي چې ما ته نبي کریم علیه السلام 3 وصیته وکړه. یو وصیت یې دا و چې ژبه دې ګونګه کړه. زموږ خوندې و مندې دې واورئ، د الله په خاطر د مړو سره بې ځایه خبرې مه کوئ. زموږ خلک مه ملامتوئ. زما او ستا وړونه چې ستا خاوند کېږي، زما ورور کېږي، زما انډیوال کېږي، موږ د باندې ډېرو ناخوالو وهلي. تاسې په کورو کې قرار ناست یاست، د باندې جنګونه دي، ټپونه دي، زخمونه دي، جنازې دي، غربت دي، فقیري د مسکنت دي. زموږ خلک ټوله رواني مریضان دي. نو د الله په خاطر زه دې ښځو ته یو خواست کوم چې د دې خپلو خاوندانو سره ښه ګزاره وکړي. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د ښځو سره ښه ګزاره وکړي. موږ مکلف په سل کې چې وکړو، لیکن دوی ته زموږ یو درخواست دی چې یو شی ته مراد کړي چې د مړو سره جنجال مه کوئ، د مړو سره جنجال مه کوئ، د خواش سره جنجال مه کوئ، د اوریندارې سره جنجال مه کوئ. د هغه رقم سنومان دي مختلف. په کور کې جنجال مه جوړوئ. د کور جنجال مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه به فرمایله چې دوژخونه 2 الله پیدا کړي دي. یو دوژخ په آخرت کې دی، بل دوژخ په دنیا کې دی. شاګردان ول د دنیا دوژخ بیا چیرې، په دنیا کې خو دوژخ نشته. ول بد اخلاقه ښځه چې چا په کور کې درلوده، هغه په دې دنیا کې الله پاک په دوژخ کې اچولی دی. نو خوندې و مندو واورئ، د الله په خاطر زموږ د کورو سره دوژخونه مه جوړوئ. بیا به مو جنجالونه ماته راځي چې 3 طلاق مې ورکړه، بیا به د جنجال مولوي صاحب ته ورځي وایي 2 طلاق مې ورکړه. خاوند دغه هلته مه دروئ چې تا ته طلاق درکړي. زه د الله په خاطر تاسو ته یو خواست کوم، پروا نه کوي، ښکنځل یې وکړه، جنجال یې وکړي. ښځه که عزتمند ځان غواړي، خاموشي دې اختیاره کړي. بس ګرده کور دې پر رابله راړولې چې خاوند راغی چې ولې د پلانکي لورې ولې داسې کړي دي، که دې خاموشي اختیاره کړل، وایي کږه غاړه چاړه نه خوري. بس یو ګوړی د زور دی، بالا کار خلاص. یو ګوړی د زور دی، دا چې یوه تک یوه دی کې شیطان کافر ابلیس لعین وایي پر بحر پر دریاب باندې خپل پلنګ کښېږدي، دا خپل شیطانان لکې وایي ولاړ سي، په یوه درواغ وایي، په یوه رشوت وخوري، په یوه جنګ وکړي، په یوه کم د هر یو چې ولاړ سي د اخوا چې کارګزاري راوړي هغه شي ابلیس دې پېښ کړي چې ما خو دا وکړه دا وکړه دا وکړه، په چندانې کار دې نه دی کړی. درواغ وار څوک وایي، رشوت مې وخوري، چندانې کار دې نه دی کړی. یو شیطان راسي وایي ما میړو ماینه سره خوابدي کړل، ما په کور کې د میړو ماینې تر مابین جنجال واچوي. حدیث شریف کې راځي وایي غېږې دې راکش کړي فیعانقه، وایي غاړه په غاړه چې تا اصلي کار کړی دی. ټولنه چې خرابېږي هغه د میړو د ماینې د جنجال خرابېږي.